د بې عدالتۍ اخري حد د حکیم الکوزي د نیولو امر وشو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د کورنیو چارو له وزارت څخه رسما وغوښتل چې د حکیم الکوزي کلینیک وتړي او هغه تر قانوني څار لاندې ونیسي. عثماني په کابل کې مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د کورونا وایرس د واکسین په نوم د حکیم الکوزي درملو کې نشهیي توکي کارول شوي دي. نوموړي زیاته کړه موږ د الکوزي درمل له علمي نظره وڅېړل. هغه څاڅکي چې د الکوزي لخوا خلکو ته ورکول کیږي د هغه په ترکیب کې 9 ډوله تسکین کوونکي نشه کوونکي مواد ګډ دي چې کیدای شي درد تسکین کړي، خو د زیات وخت لپاره له دغه موادو څخه استفاده د احتیاط لامل کیږي. عثماني د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د حکیم الکوزي د کلینیک د بندولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي او همدارنګه حکیم الکوزي ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. دا نو د بې انصافۍ، بې عدالتۍ او ظلم اخري حد دی. د حکیم الکوزي ګناه دا ده او ځکه نیول کیږي چې داسې درمل یې جوړ کړي چې خلک پرې رغېږي. حکیم الکوزي ځکه نیول کیږي چې د مظلومو افغانانو خدمت ته یې رادنګلي وو. حکیم الکوزي ځکه نیول کیږي او څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې د حکومت د غلاو په وړاندې خنډ جوړ شو. ښه روغتیا وزارت حکیم خو زرګونو خلکو ته وړیا درمل ورکړل او هغوی هم ورسره روغ شول. تاسو وکړل په میلیونونو ډالرو کې نن د مریض لپاره اکسیجن نشته او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستر دي حتی ډوډۍ صحیح نه ورسیږي او هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کیږي. او بل په کوم دلیل چې تا الکوزي نیسي هیڅ معقول دلیل نه ده. اول تا د الکوزي درمل په کوم لابراتوار کې وکتل؟ موږ په دې مطمئن یو چې د افغانستان د روغتیا وزارت د عادي پراسټامول ګولۍ ترکیب هم نشي معلومولی. او بل موږ خو څوک ونه لیدل چې چا د حکیم درمل خوړلي او اوس معتاد د پولیس سوختې ته تللی او یا یې بدن کې نور جانبي عوارض پیدا شوي. په هر حال ولسمشره ستا د وزیر امر ستا امر دی او دا ډول کړنې خلکو ته د منلو وړ نه دي. او دا ډول کړنې د دې لامل هم کیږي چې د حکومت او خلکو ترمنځ نفرت لا ډیر شي. د حکیم الکوزي د دې پر ځای چې ملاتړ شوی وای څارنوالۍ ته معرفي کیږي، دا د بې انصافي اخري حد دی. د دې پر ځای چې مرسته ورسره شوې وای دا ډول عمل واقعا خواشینونکی دی. په هر حال ولس ته پکار ده چې د حکیم الکوزي ملاتړ وکړي او په هیواد کې د هرې بې انصافۍ خلاف ودرېږي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.